دویمه خبره یاده کړه، تدینک لنفسک، تدینک لنفسک. داسې به نه وي چې مونږ الله نه کوم، دا جومات ته چې راځم په الله مې احسان دی، دا مې په مولوي صاحب احسان دی، خلک به راته ښه سړی وایي. ته ښه سړی یې، خو دا خبره مه کوه. دې دین کې زما خپله فایده ده، خپله جهنم نه مې الله بچ کوي. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، خلق حق د الله د طرف نه راغلی. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل. دا قرآن حق دی. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. که چا د قرآن اتباع وکړو، چا ومنو، معنی یاده کړو، تلاوت یې کړو، نظام او قانون یې راوستو، فایدې هم د دقه سړي ده، دا د بل چا فایده نه ده. نو د خپلې فایدې لپاره دین ومنه، ځکه ستا خیر دی. ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمین. مجاهده چې چا وکړه خواري په دین کې، دا خواري د دې ګټه او فایدې د خپل ځان لپاره نه ده، د بل چا لپاره نه ده. ګورې مونږ چا لپاره کوو؟ د خپلې فایدې لپاره چې جهنم ته لاړ شو. قرآن چا لپاره ویو؟ د دې لپاره چې الله راضي شي. نو دا دین دا به د خپلې فایدې والا ګڼې، بیا به تا په دې کې خیر دی زما مؤمن وروره. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. پیغمبر رښتیا دی، دروغ نه دی، شک پکې ونه کړي. او اخرنی دی محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم د مکې او مدینې ته هجرت کړی، او دا قرآن د دوی احادیث کې پاتې دي. فآمنوا، ایمان پرې راوړئ، وی منئ، اتباع یې وکئ. په دې اتباع کې ستا خپل خیر دی. خیرا لکم، ستاسو پکې فایده ده. وان تکفروا فإن لله ما فی السماوات والارض وکان الله علیما حکیما. او که اسلام نه راوړئ او د دین خدمت نه کوي او شاته کېږي، شاته چا به څه وکړي؟ د الله د دې بادشاهي ده، اسمان هم د الله او ځمکه هم د الله، اسمان والا هم د الله او ځمکې والا هم د الله. الله هېڅ چا ته محتاج نه دی او تعالی خبر دی، انصاف به سره کوي. الله رب العالمین فرمایي ان تکفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. څوک د الله بندګي نه کوي، الله چاته محتاج نه دی، بې پروا ذات دی. دومره دا چې د تا له کفر خوښ نه دی چې ته کفر وکړي. نو زما مؤمنان ورونو، دویمه خبره دا شوله چې دا دین به د خپل خیر دپاره ګڼو، ځکه زما خپله فایده ده، دا ما ته خیر را رسوي، دا ما د شر نه بچ کوي. دې د وجې نه الله زما نه راضي کېږي، د دې د وجې نه به الله نعمتونه را کوي، د دې د وجې نه به الله د جهنم نه بچ کوي. نو په ایمان او په اسلام باندې باقي پاتې کېدو لپاره دا دویم سبب شو. دا موضوع کمزورې نه ګڼه. ګوره ډېر عمرونه وي الله رب العالمین انسان چپه کړي د یو داسې شي د وجې نه ایمان یې خراب شي. ایمان ته څوکۍ کول پکار شي. دریم نمبر زما سره چې سبب دی نو الشکر علی دین الله، الشکر علی الاسلام، الشکر علی الایمان. د الله شکریه ادا کړه، د الله نه مننه وکړه. مننه ډېره مننه زما رب العالمین، زه دې مسلمان پیدا کړی یم، ډېر شکر دی الله. الله ما عریضه نه وه کړې، الله ما جرګه نه وه دروستي. په دنیا کې سره سپین کافران دي، زه عاجز او فقیر یو د اقتصاد نه صفر انسان یم، تور رنګه یم، غرونه کې پیدا یم، بیا دې مسلمان پیدا کړم. یا الله ډېره مننه، ډېر شکر دی. وإذ تأذن ربک لئن شکرتم لأزیدنکم. الله رب العالمین فرمایي که تاسو شکریه د الله د نعمتونو ادا کړه، غټ نعمت اسلام دی. نو الله رب العالمین فرمایي لأزیدنکم، خامخا به تاسو ډېر کړم. الله به زموږ په دې اسلام باندې ودرېدل ډېر کړي، الله به مؤمنان ډېر کړي، الله به حق غالب کړي. او که چېرته موږ د الله شکریه ادا نه کړو، تکبر وکړو، سمعت وکړو، عجب وکړو. دا عجب یو ډېر ناشنا عبارت دی. دا درې واړه یو شی نه دی، خو لږ فرق پکې دی. عجب دې ته وایي خپله کوټه کې ناست دی دننه، چا درپسې نظر ویله چې اسمان یې ځمکه ته چې والله زه خو رښتیا یم، الوتلې خو مسپرګي وي نه الوتلې. دا عجب دی، عمل خوري، سړی تباه کوي. یا الله موږ دې وسات. شیطان یې راوړي دې سترګو ته یې داسې داسې کوي، څومره ښکلی یې که نه، څومره قابل یې که نه، څومره خلک د دې یو سوچ باندې ټول عمل تباه کېږي. سمعت دې ته وایي د چا توجه نشته، تر روغ غوندې ورته چې موږ که نه بند چې پاس هغه بیان چې موږ خواري چې وکړه. دا زموږ عادتونه دي ورونه، دا امراض په موږ کې موجود دي. یا الله د دې نه وساتي. او تکبر چې دی په د بدماشانو کار دی، ته چې کاره زه خو ډېر غټ بحث دی مزمری یم، دا هم غلط کار دی. یا الله د ټول ایماني مرضونو نه وساتي. نو ورونه شکر د الله په نعمت ادا کړه چې کلمه دې وویل، هغه کې درته چا اذان کړی دی. څلورم نمبر الاستعانة بالله تعالی،
د الله نه به مدد غواړي چې الله ایمان ته خیر یا الله کافر مې مړ نه کړي یا الله د خاتمې حفاظت وکړي یا الله کومې نه خویوي الله د دنیا د لالچ د وجې نه ده بل څه د یا الله یا الله یا الله یا الله دا به وي وروسته د بل سبب ویم رسول الله دغه ویلي یا الله یا الله یا الله ایاک نعبد و ایاک نستعین ربه ستا بنده یم تا ته بندګي کوم خو الله مدد هم د تا نه غواړم وس مې نشته چې دا خپل ایمان وساتم فاعبده وتوکل علیه عبادت کوا ځان په الله سپاره په الله باندې اعتماد کوا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور شکر په دې خپل باندې چې الحمدلله چې الله راته کړی لیکن عمل کول عمل اے د داود علیه السلام آل او بچنګیانو تاسو عمل کوئ د شکر والا عمل د اسلام په هر عمل باندې راتلل دا شکر دی رسول صلی الله علیه وسلم منځ باندې ولاړ د شپې مونځ کوي خپې داسې وپړسېدلې نشنا انسان په ټول کائناتو کې قیمتي شخصیت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته ویل چې د الله پیغمبر علیه ځان ستړی کړلو ته خو معصوم سړی معصوم انسان جنتي کړاو ډېر مه کوئ یا عائشه افلا اکون عبدا شکورا خوښه دې نه ده چې د الله شکریه ادا کړم د دې ځوانۍ زکات ورکړم د دې شپې الله ته پاڅېږم د دې مسلمانۍ قدر وکړم رب ته لږ وژاړم ستا خوښه نه ده افلا اکون عبدا شکورا ورونه شکر یوازې خپله نه ده الله ته تهجد کول نفلونه کول سنت لمونځ کول فرض لمونځ کول صدقه کول سلام کول د لارې نه بد شی لرې کول د مسلمانانو سره رفق نرمي او شفقت کول دا ټول شکر دی زموږ ستاسو ورته پام نشته مغلا چې څوک نوم الله الله خلک چې ټیم دي کار دی مغلا چې څوک نوم په شکول کې ونیسي ډېره مننه ملک کاکا ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه سار نه تر ماښام ورته په قطار کې ولاړ الله د دې مؤمنانو د رزق بندوبست وکړه الله الله د دې شیانو نه وساته الله خپل رزقونه ورکړه یا الله الله داسې وخت راوله چې د دې ځای نه ځوانان تشکیل کړو نورې نړۍ له رزق ورکړي هر دې فقر رخصات کړه الله زما مؤمنان ورونو نو هر عبادت نیک عمل لا شي شکر دی